موږ ټول یوه ټولنه یو، خو افسوس اوس زموږ ټولنیز ژوند یوازې له رقابت، حسد، تبصرې او غیبت څخه ډک دی. موږ یو بل ته درناوی نه لرو، د بل خوشحالي نشو زغملی او د غم پر وخت یو بل ته یوازې خپرونه ورکوو، خو همدردي نه. راځئ دا عادتونه پای ته ورسوو. راځئ داسې یو ژوند جوړ کړو. که یو څوک بریالی شي، موږ باید خوشحاله شو. که یو څوک دردمن وي، موږ ورسره اوښکې توی کړو. که څوک خطاوې وکړي، موږ یې اصلاح کړو، نه دا چې رسوایه کړو. که څوک مرسته غواړي، د مرستې لاس ورکړو، نه ملنډې. ټولنه د خیر کور وي که خلک یو بل ته د خیر دعا وکړي. راځئ د داسې ټولنې بنسټ کیږدو چې هر زړه پکې امن احساس کړي، هر انسان ارزښت ولري او هره ژبه دعا وکړي، نه غیبت. یا الله جل جلاله زموږ له ټولنې نه بغض، حسد او غیبت لیرې کړه او موږ ته دا توفیق راکړه چې یو بل ته د خیر وسیله شو، نه د شر. که دا پیغام دې زړه ته ولګېد نو دوا او درمان چینل سبسکرایب کړه او دا ویډیو له خپلو ملګرو سره شریکه کړه، ځکه تغییر له تا پیلیږي.